قربان ساړي غواړو کار ساړي غواړو میدان ساړي غواړو میدان میدان. کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په 10مه ناحیه څلورم ګذر کې د کوڅې د کانکریټ کولو چارې راپیل کړي دي. ختم نبوت باندې قربان ساړي غواړو کار ساړي غواړو دا میدان. دغه کوڅه چې تقریبا 953 متره اوږدوالی لري تقریبا تر دې دمه یې 50% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړ سي. ساړي غواړو ختم نبوت باندې قربان ساړي غواړو. تقریبا دغه یادې پروژې چې دی دا ته کیش پر ورک پروژې وایي، یعنې د نغدو د کارګر به کار کوي او د کار په مقابل کې به دوی ته خپلې پیسې ورکول کیږي او په هغو کې یو سکیل لیبر لرو، یعنې ماهرین خلک چې هغه بنایان دي چې کولی شي مثلا هغه زموږ سره په لیول و په کانکریټریزي و په همدغو شیانو کې کومک کوي. په دغه رغنیزه پروژه کې 206 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 21 کسان په مسلکي ډول او 115 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. خو اوس الحمدلله ډېری ځوانان دغه دي، زموږ کور هم د دې د دغه علاقې خلک ټوله انشاءالله خوشحاله دي، که موږ یو که انجینران دي که کارګر دي که ټول خلک دي شاوخوا انشاءالله ټوله خوشحاله یو راځي. دلته بیکاري نخبه نشیا مخته کېږي، په غلا بله کوي، وروره د ماجد ګډوي اغلا کوي، ډبي اغلا کوي، هر شی چې په لاس ورکړي سره نه ورته کوي. میدان 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 ساړي غواړو. د دغه پروژې په عملي کولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. څنګ په څنګ چې ودرېږي د ښکلو علما سره، څنګ په څنګ چې ودرېږي